د ننګرهار مرکزی ښار جلال آباد په دې څنډه کې تعمیراتي مواد پلورل کیږي. په خوا به په دې ځای کې ګڼه ګوڼه دومره زیاته وه چې د خلکو تګ راتګ به پکې ستونزمن و. اوس دلته د تعمیراتي موادو پلورونکي وایي تر پخوا یې کاروبار خراب شوی او د ورځنۍ عاید کچه یې هم په نشت حساب ده. دوی د دې چارې لامل په هیواد کې وروستی سیاسي بدلون د تعمیراتي او پروژه‌ایي کارونو په ټپه درېدل بولي. کارونه خو چې مخکې ډېر ټیټ روان وو، خو اوس په پرتله د هغې نه لږ کمزوري شوي دي. مخکې به تقریبا چې زمونږ گاډی راغی داسې 15 شلو ورځو کې به یو ګاډی وته، اوس داسې میاشت کې یوه نیمه کې وځي. کارونه هم ډېر کمزوري شوي، خو اوس هم شکر دی. کله پروژې او تعمیر پروژې کله شروع شي کار پیدا شي خلکو ته، نو طبعا 15 روپۍ چې لاسته راشي 2 روپۍ په کور مصرف کړي، 2 روپۍ به هم خوري، 1 روپۍ به بچت کړي، ځان د سپما بیا کې به دی که نه چې یو روغ رنځونه دې په کار شي. دغه کاروباریان وایي د کاروبارونو خرابوالی، د دکانونو لوړو کرایو، د حکومت بیلابیل ډوله ټکسونو دې ته اړ کړي چې دوی سره په کار بوختو کاریګرو شمیر هم تر پخوا څو برابره راکم کړي. دوی له اسلامي امارت غواړي چې د ولسي خلکو د کاروبارونو د ښه کېدو او رغنیزه پروژو د بیا ځلې پیل کېدو په پار دی له نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي او په دې برخه کې دې له نرمښت کار واخلي. 12 نفرونه رالو خلک 2 نفرو ته، نو دا یو غټ یو لامل دی که نه یو غټ منفي نقطه یې دا ده. همدغسې موږ سره به 40 نفره نلدوانانو، یعنې اوس هغه نلدوانانو کچه راسېدله 6 نفرو ته نه شو کولی، ځکه نو چېرته د دوکان مصرف شي، چېرته ورسره د دوکان کرا شي، بیا د مالیات شي، بیا د شاګردانو خرچه شي، نو دا نشي کولی سړی هغه پوره کړي. که چې د خلکو کارونه کول دغه سرمایه‌داره خلک به ول خلکو سره پیسې به وي، مشکلات به د ټولو حل و، د دکاندارانو به هم حل و، د زرنجونو والا به هم حل و، د غریب غربه به هم پکې لین روان ولو. اوس چې دی وروره ګوله سرمایه‌داره خلک هم بس نشته دی، کوي کارونه نه کوي. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې له وروستي سیاسي بدلون راوروسته نه یوازې د دې خلکو کاروبارونه خراب شوي، بلکې د دوی ترڅنګ په یو شمېر نورو کاروبارونو هم منفي اغیزه کړې ده. ننګرهار په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د هیواد په کچه په لویو ښارونو کې شمیرل کیږي او په دې ولایت کې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو خلک هم د کاروبار ترسره کولو په موخه دلته میشته شوي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.